دا لنډه قصه ده د انسان. فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. د خاورو نه په خاورو باندې خاورو ته بس درې ټکي زما اوس دا قصه یادو. یو وخت به راشي چې اوس خو هغه دویمه مرحله کې یو د خاورو نه په خاورو باندې پاتې څه ده خاورو ته او بیا راشي چېرته قبر له بیا راشي چېرته قبر له او کولاوي که او که فرق دی وکړو زما په خاوره کې او د قبر په خاوره کې نو بیا ووایه فرق به ونه کړي دقه یوه خاوره ده. انسان چې د مور نه لرې شي مسافري کوي ستړی شي ګرځي به مور پسې او چې مور یې نه وي د تجربه د هغه چې چا مور نه وي الله سبحانه وتعالی زموږ میندې وبخي او الله دې د هغوی قبرونه رڼا کړي. زما خپل ځاني دی کې دا تجربه ده مور نشتی زما الله دې وبخي وفات شوې ده خو کله کله د دنیا د مشاکل او مسلې ډېرې شي د یو طرف او بل طرف نو زړه دا وایي چې مور وینه دا خبره ورته ما کوله مور وینه د هغې سره به ناست ما ته پته ده که مور وی په دې مسله کې ما سره داسې منډه نشي ویلی چې ما سره به بهر ته راوځي او داسې به وکړي او دا به وکړي نه خو اوس دا یو ځای دی د واپس کېدو دغه ځینه زما شروعات شوي دي نو زړه مې کېږي چې دغه ځي ته واپس شو. موږ د مور د خېټې نه راوتي یو نو بیا څه وایي خیال م کړی وایي د مور په غېږه کې چې سر کېږي د هغې صحیح ځان له خوني وجه دی چې دی راوتی م د دغه غېږې نه دی دغه خېټې نه راوتی ځکه خوند ډېر کوي نو په دغه ځای کې چې سر کېږدي دا بیا بله دنیا ده د دې داسې سکون او داسې راحت که بهر د پسې زر کسان ولاړي او د هغوی سره ټوپکې تماچې او ستا وجلو له راغلي او ته صرف هغوی ته دا وایي چې یو منټ د مور په دې غېږه کې سر ایږدم نو دا یو منټ به تا نه دا هر څه هېر شي چې په ما پسې زر کسان راغلي د هغوی ما وجني دا به د یو منټ کې تا نه هېر شي ناشنا دنیا ته به لاړ شي ناشنا امن ته به لاړ شي او دا مور دا کوي م ګوری دیسي او ما ته زما د واقعا معلومه ده زما د سبق کله چې ما سکول کې سبق وی او په هغه وخت کې څه مسله راغلې وه اکثر سړی وران شي وهل ټکول سکول کې جامعه کې مدرسه کې راځي نو بیا هغه کم کس سره چې مشکل راغلی و د هغه پلار راغی زموږ والد صاحب سره ملاو شو بیا هغه خبرې کولې چې زه به دا چل وکړم زه به دا چل وکړم او بیټک کې ناستو خبرې کولې نو د یو نیم سړی سپکي چې څه یې ووایي خبرې کولې نو زموږ والدي هغه خبرې واورېدې الله دې پرې رحم وکړي الله یې وبخي چې زه کور ته دننه ورغلم نو ما ته دا وایي چې ته یو کار به دا وکړي چې پالتو به نه ګرځې ما یې صحیح ده ما څه نشي ویلی ما ته وایي ما ته پته ده څه نشي ویلی دا ټوله دنیا به ورته وسېځم ده ته وګوره او کار ته وګوره اوس ما ته پته چې زما مور هغه ته څه نشي ویلی خو دا هغه زما سره محبت دی او په دې محبت کې هغه دروغ نه وایي کوي مور دغه شان د یو ناشنا امن دی په دغه غېږه کې په دغه سینه کې ما مخکې ورځو کې یو تصویر ولیدو د افریقې په دې ملکونو کې چې ته یو کور کې اور لګېدلی نو ټول کور د اور نه ډک دی او په هغې کې معمولي غونته کې سوری دی معمولي سوری لاندې خلک ولاړ دي نو یوه ښځه پکې دننه ناسته ده په دې کور کې او په دې سوري کې خپل زوی راویستی دی او دننه هغه سوځي هغه دننه سوځي او هغه زوی هغه یې داسې بهر نیولی نو ما سوچ کوم مور دې ته وایي چې دې دې
بچ شي زه دې وسودم څه خبره نه ده د مور به دې غېږ کې یو ناشنا امن دی خبره ما دا کوله امن په دې دی چې موږ ترې راوتي یو موږ پیدا شوي یو نو زړه م کېږي چې هغه ځای ته واپس ورشو دغه شان دا انسان د دې خاورې نه پیدا دی نو دی به ځي چېرته همدغه خاورې نه به ځي بل ځای زموږ نشتي چې ځو همدغې له به ځو فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون او بیا به دغه خاورې نه راپس نو کوشش وکړئ چې خپل د خاورې هغه کور او هغه کور چې هغه د همیشه کور دی هغه آباد کړئ آباد یې کړئ په نیکو اعمالو سره او خصوصا په دې مبارکه میاشت کې الله دې موږ له هغې توفیق راکړي